څنګه کولای شو چې د پیاز په واسطه خپل ځان قوي کړو؟ په سلامونه او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. لکه څنګه چې نن سبا په دې دور کې او په دې وخت کې داسې مشکلات پیدا شوي چې هر انسان یې لري، لکه د معدې تیزاب شو، د معدې تکلیف شو، د معدې میکروب شو او د بدن هغه نور مشکلات چې نور هم خلک ډېر تکلیفونه لري، مثلا پښې درد شو، د ځان درد شو یا هم نور. د هغو لپاره هر رقم ته دوايانې شته. خو زه تاسو ته یو داسې دوا ښیم چې تاسو کولی شئ د دې سره ډېر ځان هم قوي کړئ او نور کوم مشکلات چې په بدن کې لرئ نو دا هم د تل لپاره له منځه یوسئ. نو تاسو کولی شئ چې دغه شی تاسو په دغه طریقه استعمال کړئ. تاسو کولی شئ چې هر غرمه یا هم سحر لخوا نه کولی شئ چې بیا په مړه ګېډه یا هم په نهارې، خو که په نهارې خورئ نو تاسو لپاره لږ تکلیف پیدا کوي. خو باید ووایم چې په مړه ګېډه د شپې لخوا نه خو د غرمې او د سحر لخوا نه باید په مړه ګېډه تاسو پیاز وخورئ. پیاز تاسو کولی شئ چې ستاسو معدې تکلیف هم لرې کړي، خو که د شپې مو وخوړو نو بیا ستاسو خپله ګیله ده او ستاسو باندې به خپله ځان تاوان وي. خو د شپې تاسو باید پیاز ونه خورئ. خو که د پیاز سره مو داسې چل هم وکړ چې د بغیر له ډوډۍ یا بغیر له کوم بل شي وخوړ نو تاسو کولی شئ چې د پیاز سره عسل یعنې ګبین هم ګډ کړئ. دغه کار تاسو کولی شئ چې د یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت سره ورسوئ. بیا وګورئ چې ستاسو بدن کې چې کوم میکروبونه کوم تکلیفونه وي د یوې میاشتې په توکل د الله څومره ژر لرې کېږي. پیاز ډېر یو ښایسته شی دی، کولی شئ تاسو پیاز سره ګبین یعنې شات استعمال کړئ او ویې خورئ. دغه طریقه ډېر عربان استعمالوي ځکه د هر بدن د هر لحاظه قوي وي، خو جنسي قوت لپاره هم قوي شی دی. کولی شئ چې تاسو جنسي قوت لپاره هم استعمال کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.